درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو ته د امریکا تر سلو ډیر جاولین توغندي ورپاتې شوي دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګي شویګو وایي طالبانو ته داسې وسلې په میراث پاتې شوي دي چې په هغه په نښه کولو کې دقیقې او پرمختللې ګڼل کیږي. شویګو زیاتوي چې طالبان دم ګړۍ 100 جاولین توغندي هم لري چې د ټانګونو او چورلکو په نښه کولو کې کار ترې اخیستل کیږي. هغه په خپل وروستیو څرګندونو کې ټینګار کړی چې طالبان دم ګړۍ تر اوکراین هیواد هم مجهز دي، ځکه د دوی سره د جاولین توغندیو شمیر شاوخوا 100 ته رسیږي، په داسې حال کې چې اوکراین دا شمیر توغندي نه لري. بل خوا عباس ستانکزی وایي اوس چې کوم کسان په اداراتو کې ټاکل شوي سرپرستان دي، دوی یوازې د چارو د تنظیم لپاره دي. کله چې تشکیلات اعلان شي بیا به هر څوک د خپلې پوهې پر اساس ټاکل کیږي. نوموړی دا څرګندونې د هغو غبرګونونو په وړاندې کوي چې ویل کېدل به هر ادارې ته ملایان او قاریان د ریاست او مدیریت لپاره معرفي شوي دي. بل خوا دوستم او عطا محمد نور هم له طالبانو سره د سولې خبرو ته راودانګل. د عطا محمد نور زوی خالد نور رویټرز ته ویلي پلار عطا محمد نور او مارشال دوستم له طالبانو سره د خبرو لپاره ګډه جبهه جوړوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.